په کونړ کې د بیګانۍ شدیدې زلزلې تازه او وروستي جزئیات خپاره شول. تر اوسه پورې په یاده ځمکلړزه کې د 700 کسانو د مړینې او د 2000 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. طالب چارواکي وایي په کونړ کې زلزله ځپلو سیمو ته لومړني درمل، خوراکي توکي او ډاکټران استولي دي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وثیق لیکلي چې په 4 چورلکو کې 800 کیلوګرامه درمل او 13 ډاکټران کونړ ته رسیدلي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي مقام وایي د کونړ او ننګرهار ترمنځ 15 الوتنې شوي دي او تر 350 ټپیانې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدولي دي. ورته مهال ملګرو ملتونو د هیواد په ختیځ کې د ځمکلړزې له امله د سلګونو هیوادوالو پر مړینې او ټپي کېدو خواشیني ښودلې او ډیروي کارکوونکي سیمې ته رسیدلي دي. تېره شپه د هیواد په ختیځ کې د 6.0 زلزلې له امله تر اوسه د 700 هیوادوالو د مړه کېدو او تر 2000 د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ کې د زلزله ځپلو خپلوان او خلک وایي چې لا زیاتو عاجلو مرستو او تر خاورو او ویجاړیو لاندې د بند پاتې کسانو د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. طالبان وایي نږدې سلګونه ټپیان له کونړ څخه د درملنې په موخه ننګرهار ته لیږدول شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې کونړ ته د خوراکي او ځینو نورو لومړنیو توکو د لیږد او له هغه ځایه د ټپیانو د رالیږد لړۍ د الوتکو پر مټ په چټکۍ سره روانه ده. یادې ادارې ویلي تر اوسه پورې نږدې 350 ټپیان له زلزله ځپلو سیمو د درملنې په موخه ننګرهار ته لیږدول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.